کوي ما وی ته دومره پال پریز او علاج سره کوي چې سو کوئی سوري ته سملاو سو کوئی پنور ودرې هغه وی ګیس مخکته نزي بره سر ته خيږي ما وی غرق شوی خو ته ورته په سر ودرېږي دا به وای کنګاره ما وی ته دومره پال پریز او علاج سره کوي چې سو کوئی سوري ته سملاو سو کوئی پنور ودرېږي هغه وی ګیس مخکته نزي بره سر ته خيږي ما وی غرق شوی خو ته ورته په سر ودرېږي ډېر ښه دی دغه دی چې د الیکشن باندې یو نظم دی چې گوهر صاحب دغه زمانه هېره شوه منځ کې شروع ها بیا را روان دی پاکستان ته الیکشن راځي زما په خیال چې د دروغو لوی سیزن راځي خدای دې خیر وکړي صافت خو په وطن راځي ښه په اخلاص غم او ښادۍ لر یو تن راځي ګڼه پکې وي که د ورځې که د شپې کېږي او دا یو کار ښه د جنازې خو ښې درنې کېږي څوک د جمعیت نه دي ولاړ څوک نشنلیان ولاړ دي څوک د آزادو نه ولاړ څوک پیپلیان ولاړ دي څه د پی ټي آی مسلم لیګ امیدواران ولاړ دي په ټول وطن کې غیر چاپېره بزرګان ولاړ دي نو په ټول وطن کې غیر چاپېره بزرګان ولاړ دي چې یو خوشاله کم نور لس خفه کېږي رانه او ټولو ته ښه کوم منافق خو به جوړېږي رانه یو ته چې ګورم نو دا دیانتدار ولاړ دی بل ته چې ګورم نو دا خو ایماندار ولاړ دی دا یو د کونډو یتیمانو خدمتګار ولاړ دی دا بل غریب ولس لپاره تابعدار ولاړ دی نو د دومره ښو خلکو په منځ کې فیصله ګرانه ده او هر یو مخلص یې آرام نه کوي قصه ګرانه ده نو د هر سړي سره زه پټه مشوره کوم سحر د یو ماښام د بل سره واده کوم ووټ در کوم په قسم لوس پوره کوم څه بېماني کوم هر سړي ته ښه کوم ټوپۍ د ربړ یم پار یو سر پوره ښکارم میدان ښایسته یم د هر سړي چمچه ښکارم او نن سبا ډېره درغلي د روغ په زړه کې ساتم دوه درې خو پرېږده لسته جبې په خوله کې ساتم ښه مطمئن امیدوار صاحب په تیاره کې ساتم هغه که ما ساتي زه خو هم هغه دوکه کې ساتم هم امیدوار خو موټران لاپې د خولې کوي او ټول د دروغو د یو بل سره وعدې ډېر ښکلی دی انګاره ډېر رښتیا خبره او یو په جذبه کې وي زه بچی چیني ارزانوم دویم پې راپاڅېدو وي دال وریجې غوړي ارزانوم دریم پې راودانګل پټرول به سمدستي ارزانوم څلورم وې دویانې به بیخي ارزانوم پنځم وې زه خو به یې خلکو ته د اوړه ارزانوم شپږم وې سبم سر خوږومه خو ارسه ارزانوم یو وې چې تاسو خو کوی نه شئ د ځان تپوس د ټولو غلو نه به کوم د پاکستان تپوس د امریکې نه به کوم د افغانستان تپوس د هر کافر نه به کوم د مسلمان تپوس د دشمنانو نه په زور به خپل جاګیر اخلم او که زه کامیاب شم د هندوانو نه کشمیر اخلم نو انګاره خلکو ښې اوږدې مطالبې وکړلې امیدوار میټینګ کې پخې وعدې وکړلې یو کس راپاڅېدو بس چغې دوه درې وکړلې او خلکو په ده پسې د زنده‌باد نارې وکړلې امیدوار دننه د چرګانو په پوټو ورغی او بار تېنه خلک په بېکرۍ نمک پارو ورغی نو د چیو د څکلو سره دغه سلسله ختمه شوه او خبرې ټولې وایې وړلې قیصه ختمه